بابل ښار کې دا د سلیمان علیه السلام دور خبره ده. د هاروت ماروت پرانیک سټوري د ډېرې زړې زمانې د بابل په ښار چې کوم د انګلیش کې بیبیلون وي او د هغې په متعلق ډېر زیات آثار قدیمه هم دریافت شوي دي. دا یو ډېر لوی ښار و، لومړنی د انسانانو مرکز و چې دا په دنیا کې د ثقافت او تهذیب دپاره مشهور دی. د انسانانو کې لومړنی تهذیب او ثقافت د بیبیلون نه د بابل د ښار نه راغلی و. نو دوه فرشتې نګران وې د بابل د ښار. نو دي چې لاندې د بابل د ښار جایزه واخیسته، نو خدای پاک ته ډېر په ګیلې وویل چې خدای پاکه د انسان ستاسو نه ناشکره دی او تاسو نه انعام او اکرام ورکړي، هغې نه باوجود دي چې د ګناه او د ناانصافۍ د ژوند نه روزي. نو په جواب کې د خدای پاک وویل چې په دنیا کې ژوند تېرول ډېر ګران کار دی، په دې وجې باندې چې کوم خلک زما په لاره باندې وچلېږي او کامیاب شي، هغې دپاره ما ډېر زیات انعام او اکرام ساتلی دی. وایي چې دا انعام او اکرام زما له طرف نه به هغه نیکو انسانانو ته میلاویږي کوم چې زما په لاره باندې په دنیا کې زندګي تېره کړه. فرشتو ورته وایي چې خدای پاکه ته مونږ ولېږه دنیا ته لاندې او مونږ به د دې انسانانو ښه رزلټات درکړو. نو جواب کې خدای پاک ورته ووایي چې لاندې زندګي ډېره ګرانه ده او که تاسو په انساني جسم کې لاړئ. نو فرشتو بیا ورته درخواست وکړو، نو خدای پاک ومنله او دې لاندې ځمکې ته ولېږه. خو د دې د ګزارې دپاره دې ته تور جادو علم ورکړ او په سختۍ سره ورته تاکید وکړه چې تاسو به انسانانو ته دا علم نه ښایئ، ځکه چې بیا به هلته کې دې سره افراتفري راشي. نو دا دوه فرشتې د بابل په ښار کې راکوزې شوې او یو زوړ کور ځان ته وکتو، په هغه کور کې دي دیره شو او هلته اوسېدل شروع کړه د انسانانو تر منځه. په منځ کې داسې واقع وشوه چې دې سره د بابل په دې ښار کې یو ډېره ښکلې ناچ ګانې واله جینۍ اوسېده چې په نوم باندې زهرا وه. نو دا زهرا چې کومه ده دا ډېره زیاته ښکلې وه او د اخلاقو نه هم ډېره ښه وه او ډېرو خلکو دې پسې تکل وکړو. چې دې دوو فرشتو هاروت او ماروت د دې زهرا د ښایست او د خوبصورتۍ ذکر اورېدو، نو دا هم لاړه هلته کې ورسېدو، هغې ناچ ګانې کتل. هلته چې دې د زهرا سره ملاقات وشو، دا دواړه د زهرا په عاشقۍ کې مبتلا شو. نو د هغې نه پس دې زهرا ته ووایي چې موږ سره میلاو شه. دا خو دواړه فرشتې وې، نو دوی په خپل داسې علم وغیره هم هغه پې دغه کړي دي. نو زهرا دې سره په میلاوېدو باندې مجبوره شوې ده. نو ورو ورو د دې نیت هغې ته خرابېدو او دې دسترازي شروع کړو، هغې نه به یې ډیمانډ شروع کړه چې ته موږ سره معشوقه وکړه. نو بهرحال چې زهرا ته پته ولګېده چې دې ما اوس په دې باندې نه پرېږدي او هاروت او ماروت ته چې کله پته ولګي چې دا اوس موږ سره نه رضا کېږي، نو هاروت ماروت دې ته خپل دا راز ښکاره کړو، کوم نه چې خدای دې منې کړي چې تاسو به چاته دنیا کې دا نه وایي چې موږ فرشتې یو، او په خپل اصلي شکل کې هغې ته ښکاره شو. نو چې کله زهرا ته دا پته ولګي چې دا فرشتې دي، نو هغې د دې خبره بیا په دې شرط باندې ومنله چې زهرا به د دې معشوقه جوړه شي، خو دې به زهرا ته په بدل کې تور جادو ښیي. چې زهرا ته کله د تور جادو علم میلاو شو، نو دا تور جادو علم خور شو. بیا دا هم مشهور دی چې دې باقاعده د دې ترویج شروع کړه د تور جادو، ډېرو خلکو ته تور جادو خور شروع کړه او خلکو بیا په دنیا کې افراتفري شروع کړه. هغه خلکو بیا د دې دوه نمبر استعمال شروع کړو، د ښځې خاوند تر منځ بېلاوې راوستل. د خلکو کورونه برباده شو. دا خبره د خدای ډېره ناخوښه شوه. دې چې کومو کارونو خدای منع کړي هماغه کارونه دې شروع کړو او په دې وجه د خدای د ناراضګۍ باعث جوړ شو. بل طرف ته زهرا چې اخلاقو نه ډېره ښه جینۍ وه او خاص طور سره په ځناورو به ډېره خفه کېده. دا زهرا چې کوم دې په باره کې دا مشهور چې ځناورو ته دا یو ډېر ښه ټریټمنټ ورکوي. یو ځل د دې سره دا واقع شو چې دا په ځنګل کې روانه وه او یو سپی و د کوهي په غاړه باندې هغه ډېر په خراب حالت کې د اوبو د شدید کمۍ و، تږې و، سخته ګرمي وه. دا لړه نو دې خپل پیزار وباسه، په پیزار کې د کوهي نه اوبه راډکې کړې، نو هغه سپي له یې اوبه ورکړې، نو هغه سپی هغې سره هغه اوبه وڅښلې. نو دا د دې د ادا یو طرف ته فرشتې وې، هغې د خدای پاک د ناراضګۍ باعث جوړ شو. نو بل طرف ته یو ډمه یو ناچ ګانې والې جینۍ، هغې داسې یو کار یې وکړلو، د خدای پاک داسې خوښه شو په دې باندې چې هغې نه یې ستوری جوړ کړو
او هغه ستوري چې کوم دی په اسمان کې په ځلېدو شو او د زهرا په نوم باندې مشهور شو. یو خو چې خدای پاک د زهرا نه ستوره جوړ بل طرف ته هاروت ماروت چا چې د خدای پاک د حکم نه مخ اړولی او د خدای پاک د ناراضګۍ باعث جوړ شو، نو بیا هم فرشتې وې خدای پاک ورته دا شرط کېښود چې تاسو پکې خوښ کې چې زه تاسو ته ازلي سزا درکړم څنګه چې به زه انسانانو ته ورکړم او که نه دغه سزا ستاسو په دې دنیا کې پکار ده. دې دواړو د دنیا د سزا قبوله تر قیامته پورې خدای پاک دی د بابل په ښار کې یو کوهی و، په هغه کوهي کې سر د لاندې راځوړند او څه دغه کې دا هم ویلی شي چې د دې ژبې بار راوتي ډېر تنګ دی. دې ته یو څاڅکي اوبه صرف په یو خاص موقع باندې میلاویږي، نو دې تږې په هغه کوهي کې راځوړند پراته دي.